او مخامخ چې مې نظر پرېوته نو حسین احمد صادق صاحب مې ولیدلو په خیر راغلی ورته وایم مجید زموږ استاد دی وایي چې د صادق صاحب شعرونه وایم چې تور مې د خپو لاندې که پیغور مې په سر ایښی دی تور مې د خپو لاندې که پیغور مې په سر ایښی دی او خواله مې رانشي ګورې اور مې په سر ایښی دی تور مې د خپو لاندې که پیغور مې په سر ایښی دی او خواله مې رانشي ګورې اور مې په سر ایښی دی چرته چې مې ښه وي هلته شپه وي کلي پرېږدمه چرته چې مې ښه وي هلته شپه وي کلي پرېږدمه ګرځم په ښکلو پسې کور مې په سر ایښی دی ژوند مې د پښتون کور پښتني حجرې ترمنځه دی ژوند مې د پښتون کور پښتني حجرې ترمنځه دی لاسو کې تالې لرمه شکور مې په سر ایښی دی وړاندې بلنه ورکومه شاهد خلیل صاحب ته شاهد جان شاهد علي شاهد خو تاسو واورېده خو شاهد خلیل صاحب ته بلنه ورکوم چې هغه راشي او خپل کلام پیش کړي شاهد خلیل صاحب شته دی دا خلیل صاحب تاسو نوم غلط لیکل شوی ها هدایت خلیل صاحب او بیا به داسې وکړو چې زمونږ یو بل ډېر خوږ یار زما ډېر زړه ته راتېر ملګری چې په هغه زمونږ د محفل وداني ودان عثمان خیل صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او خپل ښکلی کلام پیش کړي ودان چې په رښتیا ودان دی ودان عثمان خیل صاحب ته به دا دم ورکوئ ډېر تکړه شاعر دی ډېر ښه شاعر دی ښکلی شاعر دی بلکې هغه به تاسو نه داد په زور اخلي په خپله به اخلي هغه کې دا صلاحیت خدای پیدا کړی دی ودانه خیال کوو چې ته ونه لویږي راځه دا لږ کوس که وبشي خدای به خیر کړي خدای به خیر کړي خدای به خیر ټیک دی اوس ستا په بیلتانه کې پاتې کېږم ستا په بیلتانه کې پاتې کېږم او سم په تناره کې پاتې کېږم زه د اظهار ټکی یم ګران یم ټول عمر په خوله کې پاتې کېږم شاکار صاحب ته په درېیم ځل د کتاب مبارکباد او څومره مشران راغلي دي شاکر صاحب دلی صادق صاحب دلی شاهد صاحب دلی ټولو ته سلام او وخت ډېر نه نیسم څو شعرونه ویم او بیا یو نظم مې وړوکی شانتي چې دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو دا مې د خپل ایمان په ذهن کې شک نه پرېښودو ملګرو ځکه مې د مینې مسلک نه پرېښودو او د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي دوی په خپل کلي د تارکولو سړک نه پرېښودو مننه د دوی ځان پاک نه و خوښ پرېږده داسې خړ پړ ښه دي دوی په خپل کلي د تارکولو سړک نه پرېښودو او معظم جان لالا ته شعر ډالی دی چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیږي چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیږي ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو مننه او که په مننه چې بېوسي شي نو سړی هر څه ته غاړه کیږي ګنې نو ما خو په تورخم کې پاټک نه پرېښودو او که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس که په غزل کې مې څه وو او که څه نه وو خو بس دا کار پکې و چې کلک زړه به یې کلک نه پرېښودو او مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې شاکر صاحب مونږ چې به یو ځای شو ګیلې به مو راواغېستلې مونږ چې به یو ځای شو نو زړه به مو ډک نه پرېښودو مننه یو نظم دی وران ګودر چې یو څو کلونه وړاندې د دې ګودر دورانو یو څو کلونه وړاندې د دې ګودر دورانو هم به سحر ګرم و هم به مازدیګر ګرم و دلته به ډېرې جینکۍ راتللې لنډې بازار به لګېدلی و پې په هره ځای به یې منګي پراته وو په دې ګودر باندې زه هم مینم په دې ګودر باندې زه هم مینم په سره غرمه به یې سلام له راتلم زمونږ د دواړو ښه پخه یاري وه د اوړي سره غرمه به تېره شوله دومره اوږده غرمه به تېره شوله مونږ به بلها خبرې وکړې خو ده به زما خبره نه منله او ما به د ده خبره نه منله ده به په دې باندې غرور کولو چې ماله ډېرې جینکۍ را درومي ما به ویل ورته نه داسې نه ده که ته زما لیونی پرېښودې نو وران به پروتي
دی به غصه شو په غصه کې به یې وویلې دی به غصه شو په غصه کې به یې وویلې زما نه خپله لیونۍ منې که نه دی راځي وخت تېرېدو حالات څه داسې جوړ شو زه مجبورو په مخه واخیستمه ښه مجبورو په مخه واخیستمه د لیونۍ نه یې رالرې ایستم او د ګودر سلام یې بند کو په ما پرون په ډېره موده پس لاړمه پرون په ډېره موده پس لاړمه د لیونۍ نه خو لا نه وم خبر اول سلام له د ګودر ورلم وران ویجاړ پروت و ډېر بې سوره شومه ما ویل دا ولې دا څه شوي دي زما جانانه پتا څه شوي دي وران ویجاړ پروت و ډېر بې سوره شومه ما ویل دا ولې دا څه شوي دي زما جانانه پتا څه شوي دي هغه زما خبرې نه اورېدې او پټ پټ د ځان سره لګیا و ویې چې مازدیګر پې ښایسته کېږي هغه جینۍ له مور منګی نه ورکوي نه هغه جینۍ له مور منګی نه ورکوي نه ډېره مننه